د شکایتونو اوریدلو په پار ټاکل شوی پلاوی په سرپل ولایت کې خپل ورځنی سفر پای ته ورساوه. یاد پلاوی تر دې مخکې هم د هیواد 12 ولایتونو ته د هیوادوالو د ستونزو د حل په موخه سفرونه کړي وو، ترڅو د هیوادوالو هغه شکایتونه چې له مسولینو څخه یې لري واوري او د حل په موخه یې شفاف او سریع اقدام وکړي. دا ځل یې د سفرونو په لړ کې سرپل ولایت ته د هیوادوالو د ستونزو د حل په موخه سفر کړی وو، چې د یوې اونۍ په جریان کې د ولایت له والي امنیه قماندان استخباراتو رئیس او د ولایت له زندانونو او ګڼ شمېر ځوانانو سره یې لیدنې وکړې، چې په یاده موده کې 30 د زندانونو اړوند او 80 په لیکلې بڼه شکایتونه د پلاوي حضور ته راوړل شوي دي، چې له دغه ډلې څخه ځینې حل او پاتې نورې د حل په موخه اړوند ارګانونو ته سپارلي دي. ولایت سرپل 70 شکایت داشت، 30 تاش مربوط زندانیا بود. متباقی به شکل کتبی برای ما راجی شد. ما به همراه کمیته یک اندازه‌اش در اینجا حل کردیم، متباقی را به مرجعش راجی کردیم. دغه راز د یاد ولایت امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونه اوریدلو ریاست رئیس مولوي رزالدین مسعود له یاد پلاوي څخه د کړنو د پایلو په تړاو خوښي وښوده او زیاته کړه چې له دې کار سره د ولس باور نور هم پر حکومت زیاتیږي. خیلی مردم راضی بودن، خیلی مشکلات های مردم حل شد. جلوی مردم هایی که احیانا یگان مردم هایی که ظلم کرده بود و یا یگان مردم سخت ازار گفت بود جلوشان گرفته شد. د سرپل ولایت اوسیدونکو د ورغلي پلاوي له ورتګ څخه خوښي وښوده او زیاته کړه چې د لومړی ځل دی چې د هیوادوالو هغه ستونزې چې له مسولینو څخه یې لري مخامخ او پرته له کوم ډار او ویرې تر مقاماتو رسوي. علم بالمعروف آیاتان چې راغلي وو موږ ډېر ځینې خوشحاله شولو. خدای پاک دې دوی وساتي، خدای پاک دې دوی کامیابه کړي او پاتې شو دوی په راتګ سره موږ ته ډېرې مقصد دغه ارزو را پیدا شوله چې شو چې زموږ ولایت ته داسې نفر راغله چې زموږ سره یو غږ مو واوري، یو په تکلیف مو خبر سي. مقصد دا دی چې د 20 کاله کې موږ ډېر ستړیا او زحمتونه او خوارۍ لیدلې وې. نو مخکې جمهوریت کې خو مو دا خبرې نه اورېدلې، که به مو ویلي وای چې د پلانکي سړي څخه موږ شکایت لرو سبا د شپې به چاپول هغه سړی به ورک کړي. نو موږ ډېر ستاسې امارت څخه ډېر خوشحاله شو، بیا خصوصا د علم بالمعروف د شعبې څخه چې دغه مسافر راغله دلته مقصد دغه خپل مسلمانانو ټولنو غږ یې واورېدی. مردم آگاهی یافتن از هر کس شکایتی که دارین گفتن، از امارات اسلامی افغانستان، از شعبه امر بالمعروف، از مرکز آمده بودن پرسان کردن. بسیار خوب بود، آگاهی دادن در مردم ولایت سرپل. هر شکایتی که از هر کس که دارین شما شکایتتان بکنین گفتن. مردم بسیار راضی بودن، مردم بسیار خوش بودن. از او پیش در حکومت سابق هیچ کس پرسان نبود، هیچ کس هیئت نمی آمد که گپا را پرسان میکرد، اینا پرسان کردن. بسیار ما مردم خوش شدیم، بسیار رضایت حاصل کردیم از اینجا. دا یادونې وړ ده چې ټاکل شوی پلاوی به وروسته له سرپل ولایت څخه فاریاب ولایت ته هم د هیوادوالو د ستونزو د حل په موخه سفر کوي، ترڅو د هیوادوالو ستونزو ته په ښه توګه او په وخت رسیدنه وشي.